ګرانو زده کوونکو سلامونه. هیله لرم جوړ روغ وئ او خپل ننني نوي درس ته ښه راغلاست. د تاسو د نن نوی درس د یوه طبیعي عدد مربع او د عدد مربع جذر پیدا کول دي. دلته تاسو ته یو مثال هم درکړی، مثال نه هدف دا دی چې تاسو پوه شئ چې د جذر مربع او مربع موږ چیرته استفاده کړو او څنګه په ورځني ژوند کې ګټه ترې اخلو. دلته یوه مځکه تاسو ته درښودلې چې د مربع په شکل ده. اوس موږ د جذر مربع نه کوم ډول موږ کولی شو په خپل ورځني ژوند کې ګټه واخلو. دلته یې تاسو نه پوښتنه کړې چې که د یوې مربع شکله مځکې مساحت 140 متر مربع وي، د دې مځکې د یوې څنډې یعنې د یوه زل اوږدوالی پیدا کړئ. اوس مخکې د دې نه چې زه دغه سوال چې دلته تاسو نه مطرح کړی درته حل کړم، را به شو دغه دوه مفهومونه چې یو د جذر مربع مفهوم دی چې څه معنا لري او څه رقم په ریاضي کې ګټه ترې اخیستل کېږي پیدا کېږي، او بل مفهوم د مجذور مفهوم دی چې مجذور تاسو ته در وښیم چې مجذور کوم عدد ته وایي. نو را به شو مثالونه به سره کار کړو. ګرانو زده کوونکو، د دې دپاره چې زه تاسو ته د جذر مربع تعریف او یا مفهوم درته وښیم، موږ به تاسو یو مثال په نظر کې ونیسو. مثلا موږ به د 18 عدد په نظر کې ونیسو. د 18 عدد موږ څو جزء ضربي لرو چې دغه دواړه د یو بل سره ضرب شي موږ ته 18 راکړي. موږ د یوه نه پیل کړو، د یوه عدد نه، د طبیعي عدد نه. یو ضرب په 18 تاسو ته بیرته کوم عدد درکوي؟ یو ضرب په 18 کې 18. او بیا به دوه عددو ته راشو. د دوه عدد 2 ضرب په 18 کې تاسو ته بیا هم 18 درکوي. او بیا که 3 مو په نظر کې ونیسو، په سلسله به راشو مرتب. 3 که ضرب په 12 کړو بیا هم موږ ته 18 کوي. 3 په 2 کې 6، 3 په 1 کې 3. 4 ته به راشو. 4 ضرب په 9 کې 9 په 4 کې څه کې 18 عدد درکوي. او بیا 15 داسې یو عدد نشته چې ورسره ضرب شي 18 درکوي. 6 په نظر کې ونیسو. 6 ضرب په 6 په 6 کې څو کې 18 کې. اوس دغه ټولو ته ضربي اجزا ویل کېږي. دغه ټول ضربي اجزاوې چې تاسو ووینئ د ټولو ترمنځ هغه مساوي ضربي اجزاوې کومې دي؟ دغه دي 6 ضرب په 6 مساوي دي، مساوي ضربي اجزاوې دي. موږ ته کوم عدد کړی؟ 18 کړی. همدغه د یوه عدد لاسته راوړنه د دوو مساوي اجزاو په واسطه دغه عدد ته دغه یوه عدد ته یې دغه اصلي عدد جذر مربع وایي. یعنی موږ تاسو د جذر مربع علامه دغه ده. جذر مربع د 18 مساوي په څه شي ده؟ مساوي په یو د هغو عددو نه ده، مساوي ضربي اجزاو نه ده چې دوی دواړه یو د بل سره ضرب شوي او دغه عدد ته جوړ شوی، یعنی مساوي په 6 ده. او دا په یاد ولرئ چې همیشه په ریاضیاتو کې دغه دوامه جذر درجه نه لیکل کېږي، صرف لیکل کېږي د 18 مربع جذر مساوي دی په 6. او تاسو پیږئ چې تاسو داسې هم لیکلی شئ چې 6 ضرب په 6 مساوي د توانونو یا د طاقت د قانون له مخې موږ لیکلی شو 6 په توان د 2 او دا مساوي کېږي په 18. اوس د مجذور تعریف څه دی؟ د مجذور تعریف هغه دوهم توان د یو عدد عبارت دی مجذور نه دی، یعنی 18 په خپله څه شی دی؟ مجذور. 18 مجذور دی او 6 څه شی دی؟ 6 جذر مربع دی 18. اوس که موږ طبیعي اعداد د یوه نه پیل په نظر کې ونیسو، مثلا دلته ولیکو چې عدد
دلته ولیکو چې د عدد مربع د عدد مربع او دلته ولیکو د عدد جذر مربع د عدد مربع جذر یا جذر مربع د یو نه پیل کړو د یو نه چې پیل کړو یو د یو مربع بیا هم یو دی د یو عدد دی او د یو جذر مربع یو دی یو په یو کې بیرته څه شی کی یو کی یعنی یو ضرب یو مساوي کی په یو دوه په نظر کې نیسو دوه د دوه جذر مربع د دوه مربع یعنی دوه په دوه کې دوه ورې ضربېدل څو کې دوه په دوه کې مساوي کی په څلورو د څلورو جذر مربع څو دی دوه دی یعنی که موږ دوه ضرب دوه کړو مساوي کی په څو مساوي کی په څلور دلته څلور مجذور دی او دوه جذر مربع دی درې په نظر کې نیسو درې د دریو مربع څو ده بیا یې نه درته لیکم تاسو پې درې په دریو کې څو کې نه کې د نو جذر مربع مساوي په څو دی مساوي په دریو دی یعنی که موږ درې ضرب په دریو کړو مساوي کی په څو مساوي کی په نه دلته د نو جذر د نه د عدد جذر مربع درې دی نه مجذور دی او درې مکمل مجذور دی او درې د نو جذر مربع دی څلور په نظر کې نیسو څلور په څلورو کې څو کې مربع څو ده شپاړس د شپاړسو جذر مربع مساوي کی په څلورو نور یې نه درته لیکم تاسو په خپله ولیکئ یعنې څلور په څلورو کې شپاړس کې څلور جذر مربع د شپاړسو دی او شپاړس څه شی دی مجذور دی مکمل مجذور دی پنځه د پنځو پنځه ویشت د پنځه ویشتو جذر مربع مساوي کی په پنځو د شپږو شپږ مربع شپږ دېرش کې د شپږ دېرشو جذر مربع مساوي کی بیرته مغه خپل عدد شپږ اووه د اووه مربع نه څلوېښت د نه څلوېښت جذر مربع مساوي کی په څو مساوي کی په اووه د په اووه پسې به راشو اتو ته اته د اتو مربع کې څلور شپېته د څلور شپېتو جذر مربع مساوي کی په اتو همداشان نه د نو مربع څو ده نه په نو کې یو اتیا د یو اتیا جذر مربع مساوي دی په نه په نو پسې څو دی د لس عدد لس په لسو کې سل کېږي د سلو جذر مربع مساوي دی په څو په لسو همداسې تاسو د هر عدد مساوي ضربي اجزا پیدا کولای شئ یا مربع پیدا کولای شئ او د هغو نه جذر مربع تاسو پیدا کولای شئ ښه ګرانو زده کوونکو مخکې د دې نه چې اوس د پوښتنو برخې ته ولاړ شو تاسو دلې وینئ چې یوه یادونه درته کړې یادونه د یوه د عدد دویم جذر په خپله یو دی ما درته عملا دلته په مثالونو کې وښوده او بل یې لیکلي چې وپوهېدو چې د یو عدد له دوو مساوي ضربي اجزاو څخه یو یې د عدد دویم جذر دی خو د هر عدد مجذور د عدد دوهم توان دی یعنی یو عدد په دوهم توان یعنی دوه وارې په خپل نفس کې ضرب کړئ بیرته تاسو ته څه شی درکوي مغه مجذور مغه عدد چې تاسو ته درکوي مغه ته څه وایي مغه ته مجذور وایي اوس به راشو د تاسو پوښتنو ته به راشو او پوښتنې به حل کړو او ځینې پوښتنې به زه تاسو ته د کارخانګي په توګه پرېږدم د لاندې عددونو دوهم جذر پیدا کړئ یو سل یوویشت یو سل څلور څلوېښت دوه سوه شپږ پنځوس څلور شپېته دوهمه پوښتنې ته به بیا همداسې نور پوښتنو ته به راشو حل به کړو چې دوهمه پوښتنه کې ویلي کې د یوې مربع مساحت نه څلوېښت سانتي متر مربع وي د دې مربع د هرې زولې
اوږدوالی به څومره وي. هغه لومړۍ پوښتنه یې چې د عنوان لاندې درکړې هغه به هم زه تاسو ته بیا حل کړم. ښه، په لومړۍ پوښتنه کې تاسو نه غوښتي چې 121 جذر مربع 144 256 او د 4 مربع جذرونه تاسو پیدا کړئ. موږ ګورو چې دلته د 100 جذر مربع څو وایي، د 100 جذر مربع 10 و. نو د 121 د 10 نه پورته عدد حتما مساوي اجزا ضربي لري چې یو ځای شوي ضرب شوي 121 تیر کړي. نو موږ د 10 نه تیریږو، څو ته باید راشو؟ 11 ته باید راشو. ګورو چې 11 د 121 مربع جذر دی که نه دی؟ په څه چې 10 خو 100 شوي ده، دا د 100 نه پورته ده، 121 دی. اوس به دلته ضرب کړو، ګورو چې موږ ځواب رکوي که یې نه رکوي. 11 به ضرب په څو کړو؟ 11 وکړو. 11 ضرب په 11 یو په یوه کې یوه، یو په یوه کې بیا هم یوه، یو په 11 کې مکمل به یې ونیسو 11. اوس به دا جمع کړو، یو به کار ته کړو، یو 2 کېږي، یو به کار ته کړو، 121 شول. نو موږ وموندل چې د 121 مربع جذر څو شو؟ د 11 عدد شو. دا هم پیدا کړ. پس د 11 نه 144 غټ دی، نو حتما د 11 نه پورته کوم عدد ضرب شوی چې 144 یې کړي. د 11 نه پورته په سلسله ورته راځو. 12 عدد دی، 12 به 2 ځلې ضرب کړو. 2 په 2 کې 4، یو په 2 کې 2، یو په 2 کې 2، یو په 1 کې 1. دم چې ضرب کړل 4 کارته کې وو، 2 او 2 چې جمع شي 4، یو به کارته کې 144. دا مو هم پیدا کړ چې د 144 مربع جذر څو شو؟ د 12 عدد شو. ښه، اوس به راشو د 256 عدد ته. 256 عدد واضح خبر ده د 144 نه غټ دی، نو 12 پسې 14 عدد دی. 14 به ضرب کړو. 14 چې موږ ته دا عدد راکوي که نه راکوي. 3 په 3 کې 9، یو په 3 کې 3، یو په 3 کې 3، یو په 1 کې 1، دا شول 9، 3 او 3 شپږ، یو سل نه شپېته یې راکړل. 109 خو د موږ عدد نه دی، د موږ عدد څو دی؟ 256 دی. 256. نو دا تر اوسه پیدا نشه. 4 به ضرب کړو، 14 به ضرب کړو. په 14 پسې 14 عدد دی. 14 چې ضرب کړو، 4 په 4 کې 16، حاصل په 1، 4 یو محصل درلوده 15، یو په 4 کې 4، یو په 1 کې 1، شپږ، 4 15 کې 9، یو به کارته کړو 196 شول. دا خو یم مخترانه کړ. نو 15 ته بلار شو. 15 که ضرب کړو، دا اول عدد خو پوهیږو چې 15 کې 25 کې 15 راځي نه دی، 15 هم نه دی. نو 16 به ضرب کړو. 16 بواز میو چې 16 جذر مربع د عدد دی که نه دی، ضرب کړو. شپږ په شپږو کې شپږ دېرش شپږ به ولیکو. 3 څو شول؟ 3 حاصل یو شپږ، 3 حاصل لرو، شپږ او 3 کې 9، یو په شپږو کې شپږ، یو په 1 کې 1، شپږ به کارته کړو. 9 شپږ کې 15، 15 او 15، یو حاصل 1، 256. دا ځلې دا عدد تاسو ته درکړل. د 256 جذر مربع کوم عدد شو؟ د 16 عدد شو. بل سوال د تاسو 4 دی. 4 خو آسانه سوال دی. 4 کوم عدد 2 ځلې ضرب 4 درکوي؟ مخکې ما تاسو ته د طبیعي اعدادو تر 10 پورې مربع جذرونه در وښودل. 8 په 8 کې 4. ښه، دویمه پوښتنه.
په دویمه پوښتنه کې ویلي کې د یوې مربع مساحت 49 متر مربع وي د دې مربع سانتی متر مربع وي د دې مربع د هر زولې اوږدوالی پیدا کړئ. موږ یوه مربع لرو، یو مربع شکل لرو. تاسو یې بیا په د ځان سره منظم خطکش رسم کړئ. یوه مربع لرو، فکر وکړئ چې دغه مربع مساحت یعنی دغه ټول دغه برخه مساحت دغه برخه ته مساحت ویي. مساحت یې 49 سانتی متر مربع دی. اوس یې ویلي که موږ دغه یوه ځل ته A ووایو، د بل ځل ته B ووایو، د A ځل یې د موږ نه غوښتی چې د هرې ځلې A او B د موږ نه غوښتي چې د A او B ځلې څومره دي. موږ تاسو پوهېږو که چې په چارزولي مربع کې A ضرب B کې اصلا خو A ضرب A باید ونیسو چې یو شان دي، خو خیر موږ به یوه ځل ته A ووایو، بل ته B ووایو، مساوي دی په مساحت مربع. مساحت د یوه مربع مساوي دی په یو ځل ضرب یې په بل ځل. نو دلته یې موږ ته مساحت د مربع څومره کړی؟ 49 سانتی متر مربع کړی. نو موږ باید څه شی پیدا کړو؟ A او B پیدا کړو. موږ تاسو باید پیدا کړو چې هغه کوم عدد دی چې دوه ځلې مساوي اجزا ضربي ولري، دوه ځلې ضرب شي، موږ ته 49 راکړي. اووه په اووه کې 49 کېږي، اووه په اووه کې 49 یعنی اووه سانتی متر مربع ضرب سانتی متر وبخښئ او ضرب په اووه سانتی متر مساوي شوی په څو؟ اووه په اووه کې 49 سانتی په سانتی کې سانتی متر مربع. موږ پیدا کړ چې د A ځل چې مساوي دی په B ځل مساوي په څو دی؟ مساوي په اووه سانتی متر مربع. او هغه د تاسو د لومړۍ صفحې سوالم عیناً سوال دی، تاسو ته یې هلته درکړی چې یو غټه مربع ده. نو موږ یوه مربع لرو، یوه مځکه ده د مربع په شکل ده، یوه مځکه ده مربع په شکل، او دغه مځکه مساحت یې 144 متر مربع دی. دغه غونډ مساحت یې که موږ په نظر کې ونیسو 144 متر مربع دی. ښه، اوس یې ویلي چې د دې مځکې یوه څنډه یا یو ځل یې پیدا کړئ. که موږ دې ته A ووایو او دې ځل ته یې هم B ووایو، موږ تاسو ته هېر کړي چې A ضرب B چې مساحت ورکوي، مساحت مربع موږ ته یې څو ورکړی؟ 144 متر مربع. د موږ نه یې څه شی غوښتي؟ A او B د موږ نه غوښتي چې A او B څو دی. اوس مخکې تاسو دلته پورته ما تاسو ته حل کړل چې دغه دویم جز د سوال تاسو په یاد دی؟ دویم جز د سوال چې 144 جذر مربع و، موږ تاسو پیدا کړ چې 144 مساوي په څو؟ مساوي په 12 و. 12 ضرب په 12 شوي و چې موږ ته 144 کړي وو. نو د دې نه پوه شو چې د دې مځکې د اضلاعو مساحت څو دی؟ 12 دی. 12 متره ضرب په 12 مترو شوي چې موږ ته یې څو ورکړي؟ 144 متر مربع کړی، یعنی 12 ضرب په 12 کې 144 متر ضرب په متر کې متر مربع. دا مو هم پیدا کړ. را به شو دریم سوال ته. په دریم سوال کې تاسو ته ویلي له لاندې عددونو څخه کوم یو یې کامل مجذور دی؟ A درته لیکلي A 2 په توان د 4 ضرب په 9 په توان د 2 او B درته لیکلی چې 3 په توان د 4 ضرب په 9 په توان د 3. موږ مخکې تاسو ته تعریف وکړ چې کامل مجذور د مربع د یو عدد کامل مجذور ده. یعنی که موږ A په نظر کې ونیسو، دا A
2 په توان د 4 داسې لیکلی شو چې 2 په توان د 2 ټول په توان دی بیا ټول په توان د 2 2 په 2 کې 4 کې ضرب په 9 په توان د 2 خو په خپله دوهم توان دی یعنی دا مساوي کی په 2 2 4 مربع ضرب په 9 مربع چې دا مساوي کی په 1400 ضرب په 9 په 9 کې 9 یعنی دا کامل مجذور دی دا کامل مجذور عدد دی د ای دی بی والا نه دی دی بی او په توان د 3 دی مربع نه دی نو دوته به مجذور نشو ویلای کامل مجذور نشو ویلای البته یو باقی کی یعنی توانی مربع نه دی بلکې توانی په 3 دی څلورم سوال دی چې د 225 جذر مربع د تاسو نه غوښتای چې ځواب ویلای ا 14 او بی مساوي په 15 دا خو واضح خبر ده چې موږ د وخت 14 جذر مربع پیدا کړ چې 250 وانه حتما 15 د موږ ځواب 15 سم دی بیا به هم موږ تاسو دا ضرب کړو و بګورو چې 15 موږ ته 225 ورکوي که نرکوي ضرب کړو 15 کې 25 حاصل په 2 یو په 15 کې 15 2 حاصل درلودل اوه یو په 15 کې 15 یو په یو کې یو اوس یې جمع وو 15 کته کې وو او 15 12 حاصل په یو 225 نو د بی جواب درست دی پنځم سوال د لاندې عددونه مجذور پیدا کړئ د لاندې عددونه مجذور پیدا کړئ پنځم سوال د لاندې عددونو مجذور ویلي پیدا کړئ a 9 b 14 c 15 او d 21 د دوه عددونو مجذور ویلي دي چې پیدا یې کړئ د ما په نظر دا سوال تاسو باید حل کړئ د دې مجذور نه په نو کې څوک یو اتیا کې پیدا یې کړئ په خپله یې په کتابچه کې حل کړئ 14 په 14 کې د وخت تاسو ولیدل 109 شول 15 کو دا اوس موږ تاسو حل کړو چې 225 مجذور دی پیدا کړ او دی 21 هم تاسو په خپله 21 په 21 ضرب کې مجذوري پیدا کړئ چې ښه تمرین هم قوي شي او سوالونه هم ښه زده شي نو درس ختم شد تاسو په خدای سپارم خدای مل شه درسونه هم د همصنفانو ملګرو سره شریک کړئ الله مو مل شه د خدای په امان